عبدالسلام رحیمي ته کابل کې مشروعیت د یوناما مشري او مهم طالب چارواکو سره کتلي د پردې تر شا څه دي؟ سلامونه قدرمن لیدونکو ښه راغلاست درته وایم. څو ورځې وړاندې د پرځول سوي جمهوریت د سولې وزیر او د اشرف غني ځانګړی استازی عبدالسلام رحیمي له بهر نه کابل ته سفر وکړ. له متقي انس حقاني او نن د خپلو لیدونو لړۍ وغځول او نن د طالبانو د لومړي وزیر مرستیال عبدالسلام حنفي سره هم کتلي دي. دا چې د پردې تر شا څه دي خبره پټه ده، خو که رحیمي د غني پیغام نه وي راوړی بلکې د ټول شموله حکومت رامنځته کېدو په اړه هڅې پیل کړي دي. وړاندې یو شمېر طالب سرچینو خبریال ته ومنل چې د سلام رحیمي سفر عادي نه دی او هغه د یو جوړجاړي په مخه کابل ته راغلی څو طالبان قانع کړي چې د ترکیې په جوړېدونکي دویم کنفرانس کې ګډون وکړي. د دې کنفرانس لومړۍ مرحله د جمهوریت پر مهال استانبول کې ترسره شوې وه. معلومات ښیي کله چې افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو هڅه کېدل نو پر واک چې غني و دې کنفرانس کې د جوړېدو مخالفت یې کاوه، خو اوس چې طالبان پر واک دي نو د دې کنفرانس د جوړولو سره مخالفت ښکاره کوي. دا ښکاره خبره ده چې رحیمي په عادي توګه افغانستان ته نه دی راغلی لکه څنګه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي اعلان کړ، بلکې دا سفر څو مهم اړخونه لري چې د رحیمي لپاره په لوړه کچه د طالبانو مشران وخت پیدا کوي او ورسره ویني. شاید رحیمي زیات پټي محلي لیدنې هم ترسره کړې وي چې هغه رسنیزې شوي نه دي. د رحیمي له سفر سره جوخت د پرځول سوي ولسمشر اشرف غني د راتګ اوازې هم افغانستان ته ګرمې شوې چې وروسته د اشرف غني د کسانو له لوري رد شوې. خو د اشرف غني ورور وویل که اړتیا لیدل کېږي چې اشرف غني د هېواد ته راشي نو هرو مرو به راځي. هغه په دې وروستیو کې له نوموړي سره لیدلي هم دي. یوناما پر خپل ټویټر لیکلي چې د اشرف غني له وزیر او ځانګړي استازي عبدالسلام رحیمي سره د دې ادارې مشر دیبرا لاینز کتلي چې د سولې د ارزښت او د رامنځته کولو په هکله یې ورسره خبرې کړي دي. ډېر مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.